کرکټ اوس یوازې د 11 لوبغاړو لوبه نه ده. کرکټ اوس د فضلي لوبه نه ده. کرکټ د کرکټ بورډ او د ګلبدین نایب لوبه نه ده. کرکټ اوس د ټول افغانستان لوبه ده. ټول افغانستان واړه زاړه ماشومان ټول یې څاري. نو د کرکټ ټیم څخه په خورا درنښت هیله کوو چې لوبه مو سمه کړئ، تغییرات راولئ او همدارنګه د افغانستان ټول ولس به د کرکټ ټیم څخه د هرې لوبې باخت څخه به پوښتنه کوي چې ولې لوبه وبایلله، ولې د بې اتفاقي ښکار شوله، ولې داسې کارونه باید وشي. د هرې لوبې جریان به افغانستان ولس ته واضح وایي. همدارنګه په تیره لوبه کې چې ټولو ننداره کړه، د ننداره کوونکو ترمنځ شخړې وشوې، ځینې ستونزې راولاړې شولې. څه ستونزې وې او ولې راولاړې شوې؟ ملګرو، که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د شنبې ورځ د جون 29مه نیټه په هینډکلي کې د چکچکو خندا او ان د ژړاګانو ورځ وه. لوبه به کله د افغانستان خواته شوه او کله هم د پاکستان. د لوبې اوښتو سره به ننداره کوونکو حالت هم بدلیده، خو لوبه تر 45م اور پورې 72 سلنه د افغانستان په لاس کې وه. خو 46م اور لوبه بدله کړه. د لوبې په جریان کې د پاکستاني لوبډلې د توپوهنې پاڼۍ پر مهال د دواړو لوبډلو مینوالو خپلو کې شخړه وکړه. دوی د یو بل د وهلو د ډبولو هڅې وکړې. دواړو لوري په شخړه اخته وو چې پولیس راغلل او دواړو خواوې سره جدا کړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو کړکېچ د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ ضدبازي رامنځته شي. دغو کړکېچونو سپورټ او په ځانګړي ډول کرکټ ته مخه کړې. یوه شخړه د لوبې د پیل څخه وړاندې وشوه. د انګلستان پر وخت سهار 9 بجې د دواړو لورو لخوا ټکټونه اخیستل کېدل، خو ځینو کسانو ټکټونه نه درلودل. هغوی غوښتل د لوبغالي له موانعو تیر شي او سیټونه ونیسي. ویبپاڼه لیکي د لوبې په جریان کې له لوبغالي بهر ننداره کوونکو په خپلو کې شخړه پیل کړې وه. دا صحنه کوم خبریال ریکارډ کړې ده؟ د شخړې په جریان کې د سوک او څپړې ګزارونه شوي او ان یو بل یې د اوبو په بوتلونو ویشتي. دا شخړه لا روانه وه چې د لوبغالي پر سر یوه الوتکه تېره شوه او هغې څخه د بلوچستان پښتنو ته د عدالت یو بینر یا انځور راڅرګند شو. د شخړې د پای ته رسولو لپاره د یارکشایر پولیس سیمې ته راورسېدل. د لوبغالي امنیت یې ډاډه کړ او شخړه یې پای ته ورسوله. دوی وویل چې لیکیو مینوالو په خپلو کې کوچنۍ شخړه کړې. پولیسو ویلي موږ دا ډول پیښې نشو زغملی. دغه کسانو پر وړاندې جدي عمل کوو چې اکثریت ننداره کوونکو ته د نندارې او لوبې څخه د خوند اخیستلو پر مهال ستونزې جوړوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویان ویلي چې موږ د سیمې پولیس سره په ګډه په همغږۍ کار کوو او د کرکټ نړیوالې شورا په دغه په زړه پورې جام کې چاته د ګډوډۍ چانس نه ورکوو. ویان ویلي دي هڅه کوي چې سیاسي مسایل له لوبو یو اړخ ته کړي. د کرکټ شورا وایي دوی به په دې شخړو اصلي لامل پیدا کړي او ډاډه اوسئ چې بیا به داسې ستونزه نه پیښیږي. ګلبدین نایب افغان لوبډل مشر ویلي چې د شخړو او سیاسي مسایلو کړکېچ له لوبو لرې پکار دی. ګلبدین نایب زیاته کړې چې موږ له دغه ګاونډي هیواد سره ښې اړیکې غواړو او راتلونکي کې به له دوی سره نورې لوبې هم ولرو. په ټولنیزو رسنیو کې ډېرې ویډیوګانې خپرې شوې چې څو ځایه پکې د انګلستان په ښارونو کې افغان ننداره کوونکو پاکستاني ننداره کوونکو سره لاس او ګریوان شوي دي. ملګرو، که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ او همدارنګه ملګرو ویډیو ضرور لایک کړئ ترڅو موږ وکولی شو تاسو ته لا ډېرې او په زړه پورې ویډیوګانې راوړو.